اوس تاسو کولی شئ چې د ټیک ټاک نه هم پیسې وګټئ. په پاکستان کې دننه تاسو ټیک ټاک اکاونټ مونټایز کولی شئ او د هغې نه تاسو پیسې ګټئ. یعنی ټیک ټاک به اوس تاسو ته ستاسو په ویډیو باندې ډالرې درکوي. السلام علیکم دوستان، نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښایم چې څنګه به تاسو د ټیک ټاک مونټایزیشن لپاره آن کوئ چې بیا تاسو ټیک ټاک اکاونټ مونټایز شي او تاسو پرې ډالرې وګټئ. د هغې کرایټیریا څه ده چې کله ستاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې 10,000 فالوور پوره شي، په یوه میاشت کې دنده ستاسو په یوه ویډیو باندې 1 لاک ویوز راشي او ستاسو کومه آی ډي چې ده چې د دې کوم ډیټ اف برث چې د 18 سال نه په بره وي، نو بیا تاسو ټیک ټاک مونټایزیشن ته اپلای کولی شئ. نو ټیک ټاک نه تاسو دغه شانتې بیا پیسې ګټلی شئ. خو دلته مین شرط چې دی هغه څه دی، کنټري. نو ټیک ټاک اوسه پورې په کومه کنټري کې ایلیجیبل دی چې مونټایزیشن یې آن دی. نو یو اس کې آن دی، یو کې کې آن دی، اټلی، فرانس، دغه شانتې یو څو نور ملکونه دي چې په هغې کې د ټیک ټاک مونټایزیشن آن دی. خلک د ټیک ټاک نه پیسې ګټي په ویډیو اپلوډ کولو باندې. اوس په پاکستان کې دننه یا په هغه ملک کې تاسو چې کوم ملک کې ټیک ټاک بند وي، تاسو ناست یې او غواړئ چې ټیک ټاک مونټایزیشن آن کړم، د ټیک ټاک ویډیو اپلوډ کولو پیسې وګټم، نو بالکل تاسو کولی شئ. د ټیک ټاک مونټایزیشن دپاره خلک په دې پیسې اخلي. وایي تعالی به زه د بهر ملک آی ډي جوړه کړم، د یو اس یا د یو کې والا اکاونټ به جوړ کړم او بیا به ستا ټیک ټاک مونټایزیشن چې دی آن شي. خو نن زه تاسو ته یو داسې طریقه درښایم چې دا بالکل هر څوک یې کولی شي. تاسو بالکل په دې کې کولی شئ چې خپل ملک کوم ملک کې چې ټیک ټاک بند وي، تاسو په هغې کې ټیک ټاک استعمال کوئ او مونټایزیشن یې هم آن کوئ. چې کله ستاسو کرایټیریا پوره شي، بیا تاسو مونټایزیشن ته اپلای وکړئ، ستاسو به ټیک ټاک اکاونټ مونټایز شي او تاسو به دغه شانتې بیا د ټیک ټاک نه پیسې ګټلی شئ. ټول طریقه ورته ښایم په دې ویډیو کې چې څنګه به موږ ټیک ټاک اکاونټ مونټایزیشن دپاره سیټینګ کوو، څنګه به موږ هغه آن کوو، موږ ته به کوم اپشنونه راوړي چې هغه لازمي اپشنونه دي. نو ټول طریقه ګورو د موبایل په سکرین کې. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مخکې تاسو کوئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. نو د ټولو ناول به تاسو خپل موبایل کې چې کوم ټیک ټاک انسټال کړی وي، د پلی سټور نه تاسو ډاونلوډ کړی وي، هغه ټیک ټاک په ان انسټال کړئ او چې کوم زړه ډیټا وي تاسو هغه ځان ته یاد ساتئ. دغه ان انسټال کول لازمي دي. صحیح ده. بیا به تاسو کوئ خپل موبایل کې به ګوګل ته راشئ، ګوګل کې به سرچ کړئ ټیک 50.xyz. تاسو سره به دا ټیک 50 سایټ راوالي. تاسو به څوک په دې ټیک 50 به کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دې کلیک واخیستو، دلته به راشئ، دلته رابره سرچ اپشن دی، په دې سرچ اپشن به کلیک کوئ او دلته به سرچ کوئ ټیک ټاک مونټایزیشن. دا یې ټیک ټاک مونټایزیشن به سرچ کوئ. څنګه سرچ کوئ اولنی پیج به تاسو سره کولاو شي، دا لیدلی شئ. ټیک شو. په دې به کلیک کوئ، ټول شرایط یې وګورئ، بالکل ویښ ته لاړ شئ، کلیک هیر به یې لیکلی وي، بیا به کلیک هیر کلیک کوئ. څنګه چې تاسو په کلیک هیر باندې کلیک واخیستو، تاسو سره به دا پیج کولاو شي، په دې کې به دا ټیک ټاک راوختی وي. ټیک شو. ټیک ټاک پلس پلګین پکې هم شته. ټیک شو. پلګین تاسو به څه وکړئ، لږ لاندې به راشئ، دې کې 3 اپشنونه دي. دا دی 1 2 3. تاسو به څه وکړئ، په دې اولني اپشن به کلیک کوئ. دې کې د ټولو نه کم زیات سایز والا چې دی دا دی، په دې به کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کلیک واخلئ، دا تاسو سره لږ انتظار به وکړئ. ټیک شو. لږ لوډینګ به کوي. بیا تاسو وکړئ په دې ډاونلوډ به کلیک کوئ. ګورئ دا ډاونلوډ موږ سره روان شو. صحیح ده. دا الریډي ما ډاونلوډ کړی دی. بیا به بیک راشو. چې بیک راشو، دا 3 نمبر اپشن چې دی دا یو، په دې به کلیک کوو. په دې کې دا کوم لاست سایز چې دی 1.87 MB ځای نیولی دی، تاسو لیدلی شئ. همدا یو به تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. د ټولو نه کم سایز والا دی، په 3 نمبر کې. الریډي ما دا دواړه ډاونلوډ کړي. تاسو به دغه دواړه اپلیکیشنان د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ. ټیک شو. کله تاسو ډاونلوډ کړه، لاړ به شئ، دغه دواړه به انسټال کړئ. ګورئ دا دواړه ما انسټال کړي دي. دا تاسو وګورئ ښه، ټیک ټاک پلګین او ټیک ټاک دا دواړه ما انسټال کړي دي. تاسو لیدلی شئ. تاسو سره به کوم ځای کې سیف کېږي، فایل منیجر ته به لاړ شئ، ایپ کې به وګورئ، هلته به تاسو سره ډاونلوډ پراته وي، تاسو به یې د هغه ځای نه انسټال کړئ. بیا به د ټولو نه اول تاسو څه وکړئ، دې کې به احتیاط کوئ، ټیک ټاک په اول نه اوپن کوئ، د ټولو نه اول به تاسو دا پلګین ایپ اوپن کړئ. څنګه هم چې تاسو اوپن کړو، دلته ګورئ د دې ریجن موږ سره کوم ځای راواخیستو، یونایټډ سټیټ. یعنی تاسو چې کله څوک وایي چې زه د بهر ملک په نوم باندې آی ډي جوړم، د یو اس والا یا یو کې والا، نو هغه هم تاسو له دغه شانتې سمپل آی ډي جوړه کړي، خو بیا په تاسو باندې در خرڅ کړي په روپو باندې. ټیک شو. تاسو نه روپۍ واخلي، هغه طریقه دا بالکل فری طریقه ده. ټیک شو. بیا به تاسو کوئ، دویم اپشن ته به راشئ، دا فورس ریجن موډ، دا به تاسو اوپن کړئ. ټیک شو. دا به اپ وي، دا به آن کړئ. چې کله دا آن کو، بس دغه 2 سیټینګونه پر دي. بیا به بیک راشئ، ټیک ټاک په اوپن کو. که دلته تاسو خپل انټرست سلیکټ کوئ، جو ښه ده، که نه سلیکټ کوئ، سکیپ باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو سټارټ واچینګ، دلته به تاسو په دې پروفایل باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو دا ساین اپ لیکلی وي. بیا بیک شم، ګورئ ورته
وایي ساین اپ. په دې ساین اپ په کلیک کوئ. په دې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته بره په سر باندې تاسو ته درکړي ساین اپ پر ټیک ټاک. دلته به تاسو څه کوئ نوی اکاونټ په جوړوئ. ټیک شو. نوی اکاونټ پکې لازمي دی ځکه بیا کله چې تاسو د پلی سټور نه اپ ډاونلوډ کوئ په هغه کې دا زوړ اکاونټ کار نه کوي. یعنې داسې کار نه کوي چې په هغې کې بیا مونټایزیشن نه راځي. چې کله تاسو دلته نوی اکاونټ جوړ کړئ هغه چې تاسو بیا په کم یو ټیک ټاک کې راړوئ نو تاسو ته به مونټایزیشن اپشنونه راړوي. دلته به تاسو کوئ نوی اکاونټ په جوړ کړئ په جیمیل جوړوئ او که په فون نمبر یا ایمیل دلته ورکوئ دلته جوړوئ. ګورئ زه اوس دلته یو اکاونټ جوړوم. کوشش دا کوئ چې تاسو په ایمیل باندې جوړ کړئ. دلته به مین کار تاسو دا وکړئ ډیټ اف برث به د 18 سال نه کم نه ورکوئ. سیوا به ورکئ چې ستاسو الیجیبیلیټي صحیح راشي. ټیک شو. دلته اوس ګورئ دا زه ورکوم. ټیک شو. په دې نیکسټ مې کلیک کو. بیا دلته اوس موږ نمبر غواړي. تاسو لیدلی شئ دا اوس د یو اس سره کنیکټ دی نو دلته د یو اس کنټري راغستې ده. که تاسو په نمبر جوړوئ په دې به کلیک کوئ او پاکستان به پکې سلیکټ کوئ. یا تاسو کم کنټری والا نو هغه به پکې سلیکټ کوئ. اوس زه الریډي په ایمیل جوړوم نو دلته به زه په ایمیل کلیک کوم. ایمیل د ټولو نه 20 ذریعه ده. صحیح ده. کوډ د هر څه ډایرکټ راځي. په دې ایمیل مې کلیک کو. دلته به زه ایمیل ورکم. ګورئ دا ایمیل مې ورکو. دلته بیا تاسو کوئ په دې نیکسټ په کلیک کوئ. په دې باندې چې کله تاسو ایمیل ورکو دلته تاسو نو پاسورډ غواړئ. په پاسورډ کې 3 شیزونه دي چې هغه پکار وي. یو یعنی کم ورډ چې دي دا به پکې راولئ. اولنۍ حصه به غټه وي 8 وي 100 پورې یا 8 نه چې سیوا وي خو چې د 8 نه په ښکته نه وي. صحیح ده. په دې کې بیا نمبر پکار دی او په دې کې سپیشل کریکټر هم پکار دی. نو دا ټول به پکې تاسو ورکوئ. پاسورډ تاسو دلته ولیکو. را به شئ په دې به کلیک کوئ او د دې نه به سکرین شاټ واخلئ ځان سره سیو کوئ. بیا په دې نیکسټ اپشن باندې کلیک والئ. چې کله تاسو په دغه باندې کلیک ووهئ دلته تاسو وایي چې نیک نیم ورکړئ خو په دې کې نیک نیم نه کریټ کېږي نو تاسو به څه وکړئ په سکیپ په کلیک کوئ او ستاسو اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. اوس ګورئ زموږ اکاونټ دلته کریټ شوی دی. صحیح ده. دلته به تاسو نه یوزر نیم ایډیټ کوئ نه به پکې بل نیم ایډیټ کوئ نه به تصویر ورکوئ. بس سمپل تاسو به دلته د آی ډي جوړه کړئ. چې آی ډي جوړه کړه ستاسو ویریفیکیشن دا به شوی وي. ټیک شو. که تاسو نه کوډ غوښته نو کوډ چې کوم ځای کې لګول غواړئ هغه به تاسو کوډ راولئ. جیمیل ته به کوډ راځي. ما ته کوډ نه دی راغلی. دلته به راشئ په دې 3 ډاټ په کلیک کوئ. په دې چې کله کلیک کوئ دلته د کریټر ټول چا سره چې دا اپشنونه نه راځي نو اوس ورته ګورئ. په دې کریټر ټول چې تاسو کلیک کوئ دلته ګورئ دا ټول اپشنونه موږ سره راغلی. صحیح ده. کله چې موږ په عام ټیک ټاک اپ کې خپل آی ډي اوپن کوو پای کې دا اپشنونه نه راځي. دا اپشن چې دی ټول لازمي اپشن دی. کریټیویټي پروګرام بیټا په دې به موږ کلیک واخلو. کم د مونټایزیشن والا اپشن چې دی هغه دا یو دی. صحیح ده. دا دا 3 شرطونه چې کله پوره شو کنه یو پوره شوی دی چې د 13 کالونو ستاسو عمر په بره وي. دا دوه چې نور کله پوره شو تاسو بیا دلته اپلای وکړئ. چې اپلای وکړئ په هغه کې به یو ورځ دوه لګي بیا به ستاسو مونټایزیشن آن شي. تاسو به بیا دلته ډالرې ګټلی شئ په ویډیو اپلوډ کولو باندې. نو دلته ګورئ 10,000 فالوور تاسو پکار دي او 1 لاک ویډیو ویوز چې په 30 ورځو کې. صحیح ده. نو چې دغه دواړه تاسو سره کله پوره شو او نور هر څه پوره وي بیا تاسو اپلای وکړئ. ستاسو مونټایزیشن به آن شي. په پاکستان کې به دننه بیا تاسو ډالرې ګټلی شئ. اوس دا خو موږ په دې اپ کې آی ډي جوړه کړه د بهر ملک په نوم باندې یعنی یو اس په نوم باندې موږ دلته آی ډي جوړه کړه. اوس به دا آی ډي موږ په صحیح ټیک ټاک استعمالو. د هغې لپاره اوس څه کوو دا دواړه اپلیکیشن به موږ ان انسټایل کړو. دا دواړه اپلیکیشن چې دي ګورئ ما ان انسټایل کړه. صحیح ده. پلی سټور ته به راشئ. دا ټیک ټاک په سر کې کوم چې اوریجنل ټیک ټاک دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ انسټایل به کړئ. صحیح ده. ګورئ ټیک ټاک موږ سره ډاونلوډ شو. دلته به اوس څه وکړو موږ به دا اوپن کړو. صحیح ده. ګورئ کوم د پلی سټور نه چې ټیک ټاک موږ ډاونلوډ کړو هغه موږ سره اوپن شو. صحیح ده. دلته پروفایل باندې کلیک واخلئ. دلته بیا موږ نه غواړي چې تاسو دلته ساین اپ وکړئ یعنی نوې آی ډي جوړه کړئ یا لاګین شئ. نو موږ اوس آی ډي الریډي جوړه کړې ده. تاسو به څه وکړئ په دې لاګین به کلیک کړئ. په دې چې کله تاسو کلیک کړئ دلته به راشئ کم سیز باندې تاسو آی ډي جوړه کړې وي هم هغه به سلیکټ کړئ. ګورئ فار ایگزامپل ما په ایمیل جوړه کړې ده نو زه به دلته دا کلیک کړم. دلته مې کلیک کړو دلته ایمیل او یوزر نیم. نو دلته به موږ اوس ایمیل او کوم پاسورډ چې وي هغه به موږ دلته ورکوو. اپلیکیشن غواړي دا به کمپلیټ کړئ. صحیح ده. ګوره آی ډي اتوماتیک لاګین شو. که تاسو نه څه کوډ دا غوښته نو هغه به ورکړئ. صحیح ده. اوس به راشو پروفایل ته. دا هم هغه نوې آی ډي دلته تاسو لیدلی شئ. هغلته نه یوزر نیم چینج کېده نه بل څه چینج کېده. دلته وګورئ دا بره 3 ډاټ په دې به موږ د ټول نه اول کلیک واخلو. دلته دی کریټر ټول. په دې کریټر ټول به کلیک کړو. په دې چې موږ کلیک کړو ګورئ دلته موږ سره هغه اپشن اوس راغستی دی. صحیح ده. نه پلګ ان اپ شته نه هغه بل ټیک ټاک اپ شته نه څه وي پي ان دا شته. په پاکستان کې ناست یم دلته دا اپشن یې اوس ماته راکړو. چاته چې دا اپشن نه ورکوي نو هغه ته په دې طریقه باندې داسې اپشن میلاویږي. ګورئ په دې کلیک کړم هغه اپشن دی. که تاسو زړه آی ډي په هغه بل اپ کې ورکئ نو تاسو په هغې باندې هغلته
هم مونټایزیشن آن شي. خو که بیا تاسو په دې ټیک ټاک کې راځئ او په دې کې زړه آی ډي راوړئ نو په دې کې به تاسو ته مونټایزیشن نه آن کېږي. نو دې لپاره نوې آی ډي جوړول لازمي دي. صحیح ده. کله دا کرایټیریا پوره شوه تاسو مونټایز کړئ، ډالر یې ګټئ. اوس ګورئ بیک په راشو. چې بیک راشو دلته اوس سیټ اپ پروفایل ته به راشو. دلته دا نیم به هم مونږ چینج کو، یوزر نیم به هم مونږ چینج کو. صحیح ده. تصویر دا هر څه تاسو چینج کولی شئ. بیا چې دا تاسو چینج کړئ بس تاسو آی ډي ده بیا دغه شانتې استعمالوئ. دلته تاسو کوم ښه کنټینټ چې وي هغه ورکوئ نو چې زر زر مخکې شئ. اوس دلته تاسو خپل هغه زړه کوم آی ډي چې په اول نه چې تاسو په ټیک ټاک استعمالول هغه هم لاګین کړئ. صحیح ده. خو په هغې کې مونټایزیشن اپشن نه وي، صرف مونټایزیشن اپشن به په دې آی ډي کې وي، ځکه دا مونږه په بله طریقه باندې جوړه کړه. نو دغه شانتې تاسو کولی شئ دوستانو چې د مونټایزیشن لپاره یوه نوې آی ډي جوړه کړئ او په هغې کې تاسو ویډیو ورکوئ، هغه مونټایز شي او تاسو د ټیک ټاک نه دغه شانتې پیسې وګټئ په اسانه باندې. او تاسو په هر ځای کې کوم ځای کې چې ټیک ټاک مونټایزیشن نشته په هر ځای کې دا طریقه استعمالولی شئ. نو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که څه قسمه کوېسچن لرئ کمنټ باکس یا په واتساپ موږ ته کولی شئ. دغه نه علاوه که دا ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.